یو سړی مول دی او بیا ډوډۍ خوري دا اسراف څومره حتی یسقل بدنه بدن یې دروند شو بدن یې دروند شو عن اداء الوجوب نو بیا به دا د جمع لمونځ وکړي نه شي کولی د جمع لمونځ یې لاړې د جمع مانځله نشلې وان اداء الحقوق یا مثلا د دومره رزق خوړلی چې هلته لو له تلل غواړي په غوا پسې تلل غواړي دوکان نه تلل غواړي هغه خو په ډاډه دا غوتلو نه دی دا شی منع دی قرآن کې الله فرمایي که نه ولا تبسطها كل البسط لاس ډېر مه کولاوه روپۍ ته راځي زر لګیا 15,000 دا منع ده جرم دی او داسې هم مه کوه ولا تجعل يدك الى عنقك بس لاس دې دقسې کلک تړلی دی دا باندې په زنځیر باندې او جیب ته نه کته کېږي کلاو خرچه کوه ستا د ګټې نه زیاته حدیث کې راځي که نه ما عال من اقتصده څوک چې درمنه خرچه کوي دا به نه غریب کېږي خو تا نه مه وایي که نه خپلې شړۍ سره پکې غځوه بعضې خلک یې شړۍ نه وباسي نو لاس که بیخي په دې ګریوان ته کېدې په دې سینه باندې کېدې او خرچه نه کې یا په وړو کمه خرچه کې ښه شی په هېڅکله هم نه خوري دا کنجستوب دی کنجستوب هم منع دی زیاته خرچه کول چې ته سبا له قرضدار او برداشت کولی نه شي او پټي خرڅې او ورو راځي دې شرمېږي دا ناروا ده وابتغي بین ذلک سبیلا درمیانه لار باندې ولاړ شه چې نن پرېږدي چې سبا هم پې تلی شي چې سبا پرېږدي چې شپږ میاشتې پس هم په دغه لاره تلی شي